زما اسلام زما پښتو خدا وا زما اسلام زما پښتو خدا وا چې د وطن د پاره وینا فرض وا زما د زړه کار به حل شوی وو خدای د منځ په ځای کمینه فرض وا سلامونه نیکی هیله احترامات تاسو ورو رحیم سجاده مزلی بیا در ادم خیل د سیمینات سره حاضر یم نن در ادم خیل کې وړه درانه مشاعره وشول ډیر ګڼ شمېر شاعرانو پکې شرکت وکړه بار نه هم ډیر ملمانه شاعران غلي وو به مو یو خو ګورور مخکې هم فاټر ډې په سکرین باندې سو ډیر کتل صدام حسین کایل صاحب هغه هم راغلی او نو غوښتل مزدګره د غره په ویخ کې ناستو مشه د من مینوالو لته سره ریکارډ کو سنوي تازه تعارف خو چون کې مخکې پروګرامونه شوي د ودرې پروګرامونه مو کړی دي نو ماشي نوی تازه ته وورو ډیرو ملګرو غوښتنه و نو دا نوس ملګری بم ته خوان واخلي او دا کتون کې بم ته خوان واخلي کایل صاحب در ادم خیل زلی بیا پر اتګ باندې هر کله مینا ډیره مننه وروره ډیره مننه ستاسو د مینې قربان خوشاله اوسئ ژوند څنګه تیریږي ژوند بالکل ښایسته تیریږي دا سپرلی دی ګوره بې وخته بالکل اول خو صدر صاحب ته تاسو ته په دې کامیابه مشاعره باندې داد درکوم او مبارکي وایم او ډېر ښایسته پروګرام وشو د چا به نوم واخلو څوک به په زړه کې یاد کړو د چا به نوم واخلو او څوک به په زړه کې یاد کړو زمونږ نه هیر کله دی چې مانځه کې یاد کړو د چا به نوم واخلو او څوک به په زړه کې یاد کړو زمونږ نه هیر کله دی چې مانځه کې یاد کړو یو شعر بل دی ځان لایق کی یوازې فرد کل اختیار زما د ژوند د بل په لاس دی کل اختیار زما د ژوند د بل په لاس دی د یوسف غوندې خرڅ شوی یم بازار کې مننه غزل دی که نه صدر صاحب جی جی هغه د سترګو اشارې لټوي څوک د دیدن پسې مهرې لټوي او زار د مینو د فطرت شمه زار د مینو د فطرت شمه چې ملاقات له بهانې لټوي او هغه رومي وو خو د شمس نه مخکې کیمرامین ته دې ډالې هغه رومي وو خو د شمس نه مخکې بیا مولانا شو میخانې لټوي او ته مې لو شوی بیا هم لټون دی ته مې لو شوی بیا هم لټون دی په تا پسې لارې کوڅې لټوي او څوک په کعبه څوک کلیسا کې ورک دی څوک په کعبه څوک کلیسا کې ورک دی او څوک د انګور ډکې کاسې لټوي او دا خلک کم اسلام ښودل غواړي دا خلک کمې کتابچې لټوي دا خلک کم اسلام ښودل غواړي دا خلک کمې کتابچې لټوي او بدبخته دلته کې محروم پاتې شو دلته کې محروم پاتې شو او ځان لالته کې نشې لټوي بدبخته دلته کې محروم پاتې شو او ځان لالته کې نشې لټوي او یا د سازونو په صحرا کې لټون او یا کایل تورې تورې شپې لټوي کایل صاحب ډېر زمون کار د ګناهونو د ناصحه ستاسو کار د ثوابونو د ناصحه او مونږ له مرازه بدنام بشلالیا مونږ له مرازه بدنام بشلالیا عشق خو ډک د پیغورونو د ناصحه او مونږ د خدای لټون ذکرونو باندې نکړو مونږ د خدای لټون ذکرونو باندې نکړو زمون کار د دمالونو د ناصحه مونږ د خدای لټون ذکرونو باندې نکړو زمون کار د دمالونو د ناصحه او عقل ګوره په محراب کې غلې ناسته په محراب کې غلې ناسته عشق تا ګوره په موجونو د ناصحه عقل ګوره په محراب کې غلې ناسته عشق تا ګوره په موجونو د ناصحه او خدای ګو ډیر مې د نږدې نه دی لیدلی خدای ګو ډیر مې د نږدې نه دی لیدلی ژوند خو تش په امیدونو د ناصحه
بیا وای دا شعر هم ډېر خدای ګو ډېر مې د نږدې نه دی لیدلی ژوند خو تش په امیدونو دی ناصحه د کعبې د طوافونو دومره نه دی د کعبې د طوافونو دومره نه دی کم ثواب د ماتو زړونو دی ناصحه د کعبې د طوافونو دومره نه دی کم ثواب د ماتو زړونو دی ناصحه او ستا سجدې خو د جنت له هوس کېږي ستا د امونس خو د ورونو دی ناصحه ستا سجدې خو د جنت له هوس کېږي ستا د امونس خو له ورونو دی ناصحه او قائل جان په تفسیرونو نه پوهېږي قائل جان خو په شعرونو دی ناصحه قایل صاحب ډېر عجیبه ځایونه دی وچېړلو قایل صاحب یو بل کلام هم راسره شریک شي د ملګري ته خوند واخلي خپلې کیسې مې له ازله وجني ستا احسانونه مې په بله وجني خپلې کیسې مې له ازله وجني ستا احسانونه مې په بله وجني او مرګ ته نارې وهمه چرته کې ژوند مې د ورځې څو ځله وجني مرګ ته نارې وهمه چرته کې ژوند مې د ورځې څو ځله وجني زه څومره سخت یم چې نه مړ کېږم ما ګمانونه له ازله وجني ډېر ښه ده ډېر زه ځان ته پام یم بس مرمه ستا دا خبرې مې په بله وجني بیا وای دا شعر زه ځان ته پام یم بس مرمه ستا دا خبرې مې په بله وجني او نور ژوند کومه خو په دغه شرط چې نور ژوند کومه په دغه شرط چې ما به په ټولو کې اوله وجني نور ژوند کومه خو په دغه شرط چې ما به په ټولو کې اوله وجني او قایل خلکو مدام ووجلم قایل خلکو مدام ووجلم دا اسرائیل به مې چې کله وجني دا مقطع بیا وایه ډېره قایل خلکو مدام ووجلم دا اسرائیل به مې چې کله وجني واه یو نظم درته وایم سجاد صاحب ارشاد سپرلی نظم دی سپرلی ارشاد سپرلی په کار دی خو څه داسې سپرلی په کار دی خو څه داسې سپرلی چې د پښتون په کور خادی راولي چې د پښتون کور ته ګلونه راوړي د امن ناوي پښتونخوا ته راشي چې لر او بر خپلو کې بیا یو ځای شي چې زه کابل ته تللی شم یار مې پېښور ته راځي سپرلی په کار دی خو څه داسې سپرلی په کار دی خو څه داسې سپرلی چې دا ویرونه دا غوغا ختمه کړي د کونډو بورو دا ژړا ختمه کړي چې د پښتون د سر سودا ختمه کړي چې مې حجره او ګودر بیا آباد شي چې مې رباب او منګې بیا په سور شي سپرلی په کار دی خو څه داسې سپرلی په کار دی خو څه داسې سپرلی چې دا زخمونه مو آرام وویني چې دا دردونه مو ټکور واخلي چې دا فکرونه مو رڼا واخلي چې دا نیتونه مو لږ پاک غوندې کړي سپرلی په کار دی خو څه داسې سپرلی د داسې بدلون راولي چې دا د منبر خلک رباب ته کینی او د حجرې خلک جومات ته لاړ شي سپرلی په کار دی خو څه داسې سپرلی ډېر ښه نظم ډېر ښه قایل صاحب زاهد ولاړو د کعبې نه شاته زاهد ولاړو د کعبې نه شاته او زه ولاړو میکدې نه شاته او د دې دنیا کیسې دې نه ټسوو مونږ مین یو د پردې نه شاته بیا وایه د دې دنیا کیسې دې نه ټسوو مونږ مین یو د پردې نه شاته او موسی یې تور منصور یې دار لوی وړو موسی یې تور منصور یې دار لوی وړو آخر چې څه دي د جلوې نه شاته موسی یې تور منصور یې دار لوی وړو آخر چې څه دي د جلوې نه شاته او چې عقیده نشته نو هیڅ نشته دی نو هیڅ نشته دی هر څه ښکاره شي عقیدې نه شاته او یوه کیسه باندې هم پوهه نه شو یوه کیسه باندې هم پوهه نه شو بلا کیسې وې د سجدې نه شاته یوه کیسه باندې هم پوهه نه شو بلا کیسې وې د سجدې نه شاته او قایل ولاړو آینې ته مخ کې
قائل ولاړ وینه ته مخ کې او تخ کار شوی عیني نشاته ډیر